د ننګرهار ولایت مرستیال مولوي عزیز الله مصطفی د قانونو ساتنې ولایتي کمیټې غړو سره په ناسته کې د قانونو خوندیتوب، د کیندونو په چارو کې د مداخلو او قاچاق مخنیوي او د قانونو له عوایدو څخه د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې سپارښتنې وکړې. ننګرهار کې د یو جومات د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د ننګرهار ګمرک کې د ارشاد حج او اوقافو ریاست له لوري د امیرالمؤمنین حفظه الله د حکم له مخې د شاوخوا 9 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت یو محراب جومات د جوړولو چارې پیل شوې. ننګرهار کې د شریعت له مخې یو اجباري نکاح لغوه اعلان شوه. د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤلینو هغه نکاح فسخ کړه چې 11 کلنه نجلۍ د خپل پلار له لوري 50 کلن معلول سړي سره په زور نکاح شوې وه. ننګرهار میشتې د کابینې د هغې پریکړې چې د کورنۍ چارو وزارت له لوري په ټول هیواد کې د دولتي ادارو او عامه ځایونو څخه سیمټي موانع لرې کوي هرکلی کوي. دوی وایي له دې سره ښارونه پراخه کیږي او د ناامنۍ نښې د خلکو له ذهنونو وځي.